سلامونه او نیکې هیلې ټولو لربرو افغانانو ته. افغانانو ورونو، دا مفتي صاحب خو تاسې پیژنئ چې مفتي عبدالشکور پرون په اسلام آباد کې د پاکستان ریاست د خوا نه شهید شو. زه پوهېږم چې خلک دا وایي چې اکسیډنټ وشو، دا وشو، هغه وشو، خو دا اکسیډنټ نه دی. دا به تاسې ته وروسته معلومات وشي چې دا چا شهید کو، او داسې ډېرې دسیسې تاسې ته جوړېږي او دا 15 کاله تاسې په مختلفو طریقو باندې وژني. آیا د عدم تشدد پالیسي نوره پکار ده که پالیسي پښتنو ته بدلول پکار دی؟ زه اول د دې دغه در باندې اورم، بیا د سره په تفصیل خبره. لښکر سړی مې وغورځېدو، د لر او بر سړی مې وغورځېدو، بیخي په منځ ملا کې ولګېدم، بیخي د سر سړی مې وغورځېدو، بیخي په ماتو حوصلو ولاړ یم، د توت سنګر سړی مې وغورځېدو، هغه د ښار خلک پرې ټول مین وو، هغه د غر سړی مې وغورځېدو، د لیواله خپې په ځمکه کلکې کېده، د لوی صادر سړی مې وغورځېدو. ښه، اوس پښتنو 15 کاله کېږي، خفه کېږو به نه. زه تاسو یو خبره درته کومه، ښه په خدای کې نو که زه خپل افغان یم، پښتون یم، ما ته په لر او بر کې ولاکې د یختومره فرق د یختومره ما ته فرق نشته دی. خو قسم په خدای دی چې اول نمبر بې غیرته تاسې هستئ، تاسې ښکته پښتانه، او دویم نمبر در پسې موږ یو. دغه ټولې تفصیل در سره خبرې کوم، ځکه چې 15 کاله کېږي، 15 کاله وجنیم دا پنجابي ریاست، ځوانان درته ذلیله کوي، خویندې درته بېعزته کوي، داسې مشران درته وژني، او موږ دا راغسې ده چې عدم تشدد. فخر افغان باچا خان بابا دغه فلسفه باید نوره بنده شي. اوله ورځ ما خبرې د بابک صاحب اورېدي، او دویم نمبر بې غیرته ځکه پورته افغانان درته یم، پښتانه موږ چې موږ ویو چې موږ وروس مات کو، تر برلینه پورې زه ودی اسلام هم راوستو، 52 ملکونه مات کړه، مګر د دې پنجاب د جوابه موږ پښتانه افغانان نه یو. قسم په خدای دی چې په منځ کې پنجابی ولاړ دی، یو کوتک تا وخي، یو کوتک بر وخي، یو کوتک لاندې ته مهربانه ښکته پښتانه وخي. خویندې میندې راته بېعزته کوي، هم د بر پښتنو افغانانو په تورخم په سپین بولدک کې مشران راته وژني، حکومتونه راته ختموي، یقین وکړه آیسای دومره عملونه موږ سره کوي چې موږ ته یو شی نه پرېږدي. نو هم لر بې غیرته وي، هم بر بې غیرته یو. په دې وانې چې موږ ستر قدرتونو ته ماته ورکړې ده، انګریزانو ته ماته ورکړې ده، پلانې هم ګټلې دی، 52 ملکونو ته ماته ورکړې، وروسته ماته ورکړې، خو لر او بر پښتانه بې غیرته دومره نشي کولی چې دغه یو د پنجاب جواب وي، ټول سره راغونډ شي. نشته دی، قسم په خدای دی که درکې دغه دا توره داسې کې ولاکې پیدا شي او نه به پیدا کوي. کوم عمل دی چې دی پنجاب، دی پاکستان دهشتګرد ریاست، دی جرنیلانو کرنیلانو د لر او بر پښتنو افغانانو سره ونه کړو. خو نن زه تا ته وایم چې ته د پنجاب غلامي، او ته ما ته وایې چې ته د امریکې غلامي، او په منځ کې پنجاب راغلی یو ورځ مانه په ما باندې باچایي کې ورشی کوي. او بله ورځ ما د بابک صاحب خبرې اورېدي. بابک صاحب ته زه ډېر احترام لرم. ما خپله کمپین یا نورو مرګړو کمپین وکړو چې یاره موږ پښتونستان غواړو، پښتونستان ځان ته پښتونخوا باید پښتونستان شي. بابک صاحب په انټرویو کې وایي چې زموږ تګلاره معلومه ده. بابک صاحب ډېره په احترام، موږ د پاکستان په آئین کې، د پاکستان په قانون کې موږ انصاف غواړو. بابک صاحب د پاکستان په آئین کې مرګ دی تا ته، د پاکستان په آئین کې ستاسې خویندې میندې بېعزته کول دي، ستاسې ځوانان وژل دي. د پاکستان په آئین کې چې ته د عدم تشدد لاره اختیارې. بابک صاحب د بابر شهیدان را یاد کا. بابک صاحب 1500 ستا د پارټۍ، د نیشنل پارټۍ، زه د فخر افغان باچا خان بابا کار یم، زه د هغې د دغه خوښومه د پخوا نه، اوس نه، د ولي خان بابا دا ټول. خو دغه 1500 کارګر ستا همدغه پاکستاني ریاست، همدغه پنجابي دهشتګرد ریاست چې ته وایې چې زه د پاکستان په آئین کې او د پاکستان په قانون کې ځان ته وروره مبارزه کوم. اخو تا ته وایي چې زه ورکېږه، زه تا منه. ته دې څه شي د هغې نه دغه غواړې؟ هغه تاسې ته وایي پښتنو، تاسې ته وایي چې تاسې سړی ناست، انسانان ناستئ، او تاسې د پنجاب پسې نښتي هستئ. د پنجابه
پنجاب ما ته د پاکستان په قانون کې موږ عدل او انصاف غواړو د پاکستان په قانون په دا کې صرف د پښتون بې عزتي ده د پښتون وجل دي مشران وجل دي هر شر لوبه تا سره سي مهربانه روانه ده پښتنو لرو برو زما ښکته پښتنو دغه ټولو مشرانو ته ویم دغه قوم پرست دغه پښتنو مشرانو ته ویم تر عالم نواله تر یې پورې خدای پاک نور دې تاسې ته انصاف درکړي بس یې راغونډ شي دغه پښتانه راغونډ کوي ټوپک مه راله زما ښکته پښتنو ورونو تاسې څه کوئ چې په اسلام آباد ته درنو شینو ته ځئ ټوپک مه رالی راوځئ په لکونو راوځئ او د دې اټکوانې ودرېږه ورته چې زه پنجاب په خپل کار کوم دا زما د پلار نیکه خاره شل ځل مې درته دا ویډیوګانې کړي عثمان کاکړ چې شهید کو چا د هغې بدله واخیسته ارمان لوني چې شهید شو چا د هغې بدله واخیسته د دغه 80,000 پښتنو بدله چا واخیسته چې دغه پنجابي ریاست مشرف په ډالرو په مقابل کې خرڅ کړو چې ته به پس دې نه د پاکستان به تا ته حساب درکړي پاکستان شته دی نه پاکستان ستا د بربادۍ دپاره جوړ شوی پاکستان د بنګالیانو د بربادۍ لپاره جوړ شوی چې په 10 لکه بنګالیان شهیدان کړه د بلوچانو په لکاو شهیدان کړو همداسې پښتانه شهیدان کړه همداسې زما په بر وطن کې دغه شروع کړې ده دا تاسې وانه ورېده دغه دوه ورځې مخکې د ملا یعقوب صاحب د افغانستان دغه اوسني نظام والا ویې نه ویل چې 4 تیارې پاس په هوا کې ګرځي افغانستان خو اوس هم د پنجاب د اشغال لاندې دی نو موږ ولې موږ سترو قدرتونو ته ماتې ورکولی شو او د دې پنجاب په مقابل کې وایي 8 میلیونه پښتانه دي 8 میلیونه پښتانه نه دي 8 میلیونه وزې هستئ وزې پنجاب در باندې داسې نخرې کوي کله به راوچتېږئ د دې پنجاب په مقابل کې کله به تاسې مبارزه کوئ کله به دغه خپله خاوره آزادوئ چې 15 کاله کېږي هم یې رانه پرې قبضه کړې ده هم رانه مدنیات وړي هم یې خویندې میندې وژني هم تر دې پورې چې هغه مراد سعید ته هم درته ورور اختارونه ورکړه عمران خان هم سي مهربانه په ګولۍ ویشتو چې د پښتون نوم ورپورې یو شی راته نه پرېږدي زه دلته بیا مهربانه په خپلو کې پښتنو یو بل پسې راغستې ده دغه مشرانو ته مو ووایي چې راوځئ چې د عثمان کاکړ په جنازه کې په میلیون هاو خلک راغونډېږي خو دغه میلیون هاو خلک راغونډ که په دې پښتون غږ وکړي دغه چکزي صاحب ته وایم منظور پښتون ته وایم دغه احمد یار ولی خان ته وایم دغه فضل الرحمن ته وایم دا سراج الحق ته وایم آفتاب شیرپاو ته وایم همداسې نوره چکزي صاحب ته نور څومره مشران چې هستئ دلته راغونډ شئ ورته ووایه چې موږ وروره نه ځو پنجاب سره 15 کاله ته غلامي 15 کاله ستا مدنیات لوټې کېږي 15 کاله ستاسې د خویندو میندې عزتونه لوټ کېږي 15 کاله ستاسې ځوانان وژل کېږي 15 کاله ستاسې هره لوبه روانه ده سي مهربانه او زه د پاکستان عدم تشدد دې په خدای پاک په تندر ولګئ عدم تشدد نشته عدم تشدد تا ته هغه د انسان په نظر نه ګوري هغه تا ته وایي ته ځه ورکېږه په بورکو کې د خویندې راووتې د وړو په بوجیو کې په شرمونو ورسېدې په شرمونو پټې شوې همداسې د سي مهربانه په سپین بولدک کې همداسې په نورو ځایونو کې یو شی ته نشي کولی ځوانان دې ټول وروره څوک سعودي ته منډې وایي څوک دوبۍ ته منډې وایي سي مهربانه وطن پرېږدي تعلیمونه وکړي د کار دره کې نه لګي ته سوات ته وګوره ته ملکان ته وګوره ته باجوړ ته وګوره ته وزیرستان ته وګوره ته بیا دوبۍ او د سعودي ته وګوره په شګو کې ته هغې ته وګوره دا په دې دنیا باندې جنت یې دی در باندې اور کړی دی او ته سي مهربانه نښتې چې ما ته به اوټ ستا په سر باندې ولګي اوټ موټ نشته اسمبلي نشته دی چې زه به ګنې صاحبه مهربانه اسمبلۍ ته ورسم او توره به وکړم اسمبلۍ ته چې ورسېږي او خبره دې وکړه دغه شان دی لکه عبدالشکور غونته کې مفتي عبدالشکور غونته کې سي مهربانه تجسیسات ته جوړه کړي ته همارا یا دې په موټر وایي یا دې سي نامباره نامعلوم افراد دې قتل کر دیا دا خبرې درته کوي تاسې نشئ کولی بل لاره تاسو سره نه ده پاتې یوه لاره دا ده چې د لوی افغانستان یا ځان ته د پښتونستان او چې په دې غږ باندې لر او بر افغانان نه یو ځای کېږي د هغې نه به بېغیرته افغان نه وي ما وژني تا وژني ما بې عزته کوي تا بې عزته کوي یو تورمخی پنجابک دلته راغلی دی زه سوربریتو ته امریکې ته روس ته انګریزانو ټولې دنیا ته شکست ورکولی شم او سي مهربانه یو پنجاب ته شکست نشم ورکولی دا کم دلیل دا کم منطق دی دا 50 کاله چې موږ جنګ وکړو د دې دا مطلب دی چې موږ صرف د کوهي نه اوبه راویستي مګر په کوهي کې چې دغه مګه پرته ده او دا بېادبي دی ما په سپی پکې پروت دی دا نه راوباسو چې یاره دا اوبه مکمل د کوهیه صفا شي دا یا ساته په دې یو کال کې که په دې دا نظام ته د افغانستان د اوسنی نظام که دې ته سردردي پیدا نه کړه او دا یې د دې چپه کولو پروګرامونه شروع نه کړه زه د خدای راستي دي هغه یو پښتون یو افغان نه پرېږدي هو د خدای په لحاظ یا پښتنو افغانانو په مشرانو هم غږ وکئ د داسې نه چې تاسو ټوپک راوالئ پښتنو افغانانو
10 لکه 15 لکه د پښتونخوا پښتنو ای خدای هم تاسې حساب درکړي راوځي وته دا زما د پلار نیکه خاوره ده د احمدشاه ابدالي خاوره ده دا د قاضي اعظم شرابخوره هغه سپي چې ساتل د هغې نه ده دا د ستا د رجب سنګ خاوره نه ده دا زما د احمدشاه ابدالي د باچا خان د میرویس خان د نورو د مشرانو د خاوره ده تا که اتلان تاسې قهرمانان دي او ته نښتې ورو دالو پسې نښتې او دالخور راځي په ستا په کور راننوځي تا وژني تا تباه کوي نو دا د مفتي عبدالشکور معامله چې دا همداسې معامله نه ده چې دا په موټر باندې ګنې په توکلي وال شوی دی دا یې قصدن والو او تاسو ته که یاد وي په پولیسیان کې چې 1.5 سلسل دغه شهیدان شو پولیس والا ما ویډیو وکړه او په ویډیو کې مې ویلې چې دا دروغ وایي چې دا یې رسۍ مهربانه دا خودکش دی دلته یا بمونه ایښي دي ور لاندې د جومات لاندې یا یې رسۍ مهربانه د ډرون د لاندې ایښتلی اوس تاسو ته معلوماتو شو یو خودکش مکمل جومات د منځه وړي تاسو اوس معلومات وشي چې په جومات کې دننه بمونه ایښي دلته مې سړی ګیر کړو دلته په کیمره کې راغی هغه آی جي دی چې هغې 2 خبرې وکړې سه مهربانه یې خوای کړو دته 1.5 پولیس والا لاړو کونډې یتیمان پاتې شو د پښتون نه هغه غمیر شو بل ورسه د بابر نه تر اوسه پورې موږ غمونه دي یو غم چې دغه شي هغه پرېږدو بیا بل غم را شروع شي د دې دپاره یو لاره پکار دی پښتنو لیډرانو که چرته درکې غیرت وي چرته درکې افغانیت وي چرته درکې پښتو وي چرته درکې اسلام وي خو نن راغونډ شئ او غږ وکړئ یو دم لکه د میږو غونته کې را دغه شي او دغه عمل ورسره وکړئ لکه کوم چې په بنګال کې دې سره شوی و هغه عمل ورسره وکړئ واړوئ په دې اټک باندې د دالخواران او ګنې تر 15 کاله تېر شوي 15 کاله به نور هم غلامان وئ 15 کاله تېر شوي چې دا 50 کاله زموږ په افغانستان کې جنګ دی 50 کاله به نور هم جنګ وي قسم په خدای دی که موږ افغانان موږ نه بلر کې پرېږدي نه بر کې پرېږدي نو د خدای په لحاظ باندې د اتفاق غږ وکړئ د اتحاد غږ وکړئ او د لر و بر د افغان یا د لوی افغانستان یا ځان ته پښتونستان غم وکړئ یا پښتنو په خدای کې نو که زه ګوره په یو ځای کې ګرځېدلم د پښتونخوا زړه مې درکوي قسم د تخرونو جماعت یې د زړه مې درکوي دا څه حال دی د سر سړی راته نه پرېږدي نو په کار دا ده چې دغه ټول پښتانه راغونډ شي سره پرېږده پنډۍ اسلام آباد یې پرېږده پښتونه ما درته ګوره مخکې ویلي چې د پي ټي آی زور چې دی دا د عمران خان زور چې دی پښتانه دي دغه د جلسې جلوسونه لا نه شوي دا خبرې ما راته کړي ما درته ویلې ولاکې د سره 15% پنجابی ودرېږي ته څه کوې عمران خان ته وایي دا ټک نه دې خوا راواوړه پرېږده هغې ته وایي دا پنجاب هغه ته پرېږده او دلته د خپله خاوره د مور پلار خاوره دې ودانه کړه نیزی دی ګوره وایي چې د پښتون یم خپله دعوه کوي خلک یم وایي خو خبره دا ده چې پښتونه ته پر بې ځای استعمالېږي پنجاب پرېږده نه پنجاب ستا ورور و نه دی نه به وي هغه صرف ستا د تبعیو د بربادۍ دپاره جوړ شوی نو زما پښتنو ورونو دا یو د کې پاک ارمي زنده باد خدای دې ستا سر وخوري په دا ارمي چې ستاسې کورونه تالاشي کوي ستاسې نه سامان وړي ستاسې کورونو باندې په سوله تیارو باندې بمباري کوي ستاسې ځوانان وژني نامعلوم یې یا معلوم یې ته لیکي پاک ارمي زنده باد موږ د پاکستان په پوج کې پښتنو پوجیانو ته دا ویو چې خدای قرآن ته وګوره دې قبر ته به ورځي د دې پښتنو چې دا وژل کېږي دا بېعزته کېږي لر او بر کې دا زموږ پښتانه تباه او برباد کېږي ذلیل کېږي قسم په خدای چې ته مجرم یې چې د دې پنجابي پوج سره ته ولاړې د دې دهشتګر آرمیا دغه سره تاسې ولاړه سې د جرنیلانو او کرنیلانو سره نو خبره دا ده چې غوڅه فیصله یا لوی افغانستان یا ځان ته پښتونستان په دې شیونو باندې قسم په خدای که پرېږدي پښتنو که نن یې پرېښودوئ سبا یې وژني ولاکې یو هم پرېږدي ولاکې دته دا مراد سعید دته ولاکې پرېږدي ولاکې هغه محمود خان وزیر اعلی دی ولاکې دته هغه پرېږدي ولاکې عمران خان یې دته پرېنښودو نور څنګه دغی عمران خان یې په ګولیو دته ویشتو د هغې سنیټر هغې نه پرتوګ او کمیس ویستو هغه عظیم سواتي نه بېادبي نه ما په خپله کمیس او پرتوګ یې ویستو د هغې ویډیوګانې د هغې پامیر ته ولېږلي نور غیرت ته په څه شي کوئ په څه شي غیرت سړی کېږي خو غیرت خو خلک په ښځه کوي په خپل ناموس یې کوي په خپل ځان یې کوي چې تا نه پرتوګ کمیس وباسي تا په ګولۍ ولي او تاسې مهربانه بیا هم نښتې چې وروره پاکستان نه موږ وروره د آئین د لارې عدم تشدد دی نور ستاسې سر وخوري عدم تشدد چې شته وایي یو سړی ما وژني ما عزته کوي او زه هغې ته لګیم چې دا خبره چې بس ما ته انصاف ته راکړه هغه تا مني نه پنجاب ته نه مني نو خبره دا ده زما پښتنو ورونو د دې غږ اوچت کوي اختلافات ختم کوي چې د هرې پارټۍ سره تعلق وي بلکل ټول یو افغانان یو پښتانه شي او د دې پنجابي استعمار په مقابل کې ودرېږئ ازادي والئ نن موقع ده د سره
قسم په خدای دی چې یو به ټارګټ کوي یو به وجني بلا والی سي دومره ممند سي بلا والی سي دومره شینوار سي بلا والی سي دومره صافي سي بلا والی سي دومره افریدي سي بلا والی سي دومره یوسفزي سي بلا والی سي دومره وزیرستاني سي موصف د داوړه سي نو ټول د خدای بلا قومونه بلا والی سي یو پنجاب موږ انګریزانو ته شکست ورکړی موږ روسانو ته شکست ورکړی موږ امریکایانو ته شکست ورکړی هیڅ شکست هم نه دی ورکړی چې کله موږ د پنجاب ته شکست ورکو نو پوه شه چې بیا موږ ټولې دنیا ته شکست ورکړی پهلوانان را سمنومه او پوډري راځي په ما باندې د پاسه خیږي عجیبه شکست دی هر لوبه را سره کوي نو په همدغه زما خبرې وي په الله سپارمه ښه شی بې ښه وخت ولرئ